د جنوبي پښتونخوا چمن ښارګوټي کې د ټرافیکي پیښو زیاتوالی چې هره ورځ یې د دغه ښار د اوسیدونکو ژوند د خطر د ګواښ سره مخ کړی او نږدې هره ټرافیکي پیښه له ځان سره ځاني او مالي زیانونه دواړه لري. زموږ په سیمه کې دا ټرافیکي پیښې د نورو پیښو سره ډېرې سوي دي. د هغه یوه وجه دا ده چې احتیاط پکې نشته، قانون خاموش دي. کم ډریور حضرات چې دي هغه د قانون مراعت نه ساتي، کم ذمهوار خلک چې دي هغه پر دې پام نه کوي. د چمن پر بایپاس باندې په دې نږدې شپو کې په 14 سپتمبر باندې زما بچی د دا واقعې سره مخ شو، شهادت ورسېدو. موږ ولس ته دا وایو چې د خپل ځان ژوند هم وژغورئ، مال هم بچاو کړئ، موږ هم بچاو کړئ. د وګړو او ګاډو د شمېر ډېرېدو په دغه ښار کې ټرافیکي نظم د ستونزو سره مخ کړی. د دغه ښار اوسېدونکي وایي چې داسې ورځ نشته چې دوی له یوې ټرافیکي پیښې نه خبرېږي. ورځ چې موږ فیسبوک خلاص کړو نو موږ ته د اکسیډنټ څخه خبرېږو، په هغه کې ګلالۍ او ښایسته ځوانانو خپل ژوندون د لاس ورکړی. نو ځوانانو ته زما د پیغام دی چې تاسو په ډېر سپیډ موټر او سکوټر مه چلوئ، پر خپل ځانو ارام وکړئ او مور پلار ارام وکړئ، ځکه تاسو ته کور ته ستاسې مور پلار او وروڼو په انتظار دي. د کڼ کپر سړکونو او ټرافیکي اصولو د نه مراعتولو له امله د نورو ښارونو پرتله ډېرې ټرافیکي پیښې چمن ښار کې کېږي. روډونه خراب دي او روډونه سره تنګ دي، 4 بازار ورته موټران ولاړ لکه شخصي د دوی بازارونه چې پس په روډ کې د ولي سر نه خلاصي، حکومت سرکار غږ نه ورته کوي. ټیلران والا یې 2 3 په لپسې دا نه وایي چې کښتۍ موټر د شا د خوا لپسې د هغه پسې راځي مخ دې نه اخلي چې چابکېږي بلکې موښلي. روډونه چې باید پراخ سي، ډبل سي. په نشهیي توکو د ځینو موټر چلوونکو روږدېدا له اجازه لیک پرته د ګاډو چلول، د سړکونو خرابوالی، د موټرو تیز تګ او د ټرافیکي اصولو نشتوالی په دغه ښار کې د ټرافیکي پیښو لوی لاملونه ګڼل کېږي. سمیع الله غفران، نن ویسل، جنوبي پښتونخوا.